یو مولي صاحب وایي چې غسل کې صرف د اودس په شان به خولې ته او پوزې ته اوبه ور واچوې او ډېرې مبالغې ته پکې ضرورت نشته او نه پکې غرغره شته. دا مسله صحیح ده که صحیح نه ده؟ نه، ګوره مسله داسې ده چې په غسل کې خولې ته اوبه اچول نه دي بلکې غرغره کول دي، مرۍ پورې اوبه رسول دي. دغه شان پوزې ته چې اوبه ور واچوې په غسل کې هغې کې به مبالغه کوې. او کم چې مولي صاحب مسله کړې ده نو دې تعلق ته هغې سړي سره دی کم سړی چې صائمي روژهداري نه هغه سړی به دونه مبالغه نه کوي چې مرۍ ته دونه اوبه ورسوي یا پوزې ته دونه اوبه ورسوي چې هغې تېرې شي، بیا خو دې سره روژه ماتېږي. نو په هغې وخت کې د مبالغې ضرورت نشته. عامو حالاتو کې به مبالغه کې مطلب دا چې دی مطمئن شي په دې باندې چې یاره پوزې ته مې اوبه ورسېدې، دې اډوکي ته او مرۍ ته مې اوبه ورسېدې، ټولې خولې ته اوبه ورسېدې، داسې پکار دله ښه. مبالغه به کوي، بغیر مبالغې نه کېږي او ځان له به تکلیف هم نه ورکوي. دا مطلب نه چې دونه مبالغه وکړي چې ځان په تکلیف کې واچوي، تکلیف کې ځان نه اچوي ښه. مونږ د فرج ایر کنډیشن وغیره د دې څیزونو کار کوو او په هغې باندې ډېره زیاته مزدوري او پیسې الو او خرچه پې کمه راځي، خو ټوله معامله د دماغ وي. داسې کار زموږ دپاره کول جایز دي که نه؟ جایز دي، دا خو محنت دی، بلکل درست دي. البته دونه خبره ده چې ظلم او د زیاتي نه پکې خپل ځان ساتل پکار دي چې یاره د حد نه زیاتې سړی پیسې وانلي، یاره چې د بل د مجبورۍ نه راشه غلطه فایده والو، نو داسې به نه کوي. نور کولی شي درست دي ښه. بله یو سړي گاډی واغستو، هغه ته صرف رسید میلاو شو د هغې، نو مخکې هغه گاډی په دغه رسید خرڅولی شي که نه؟ څو پورې چې په گاډي قبضه نه یې کړي هغې پورې مخکې نشي خرڅولی. نبي علیه صلات وسلام وفرمایل، مسلم شریف کې روایت دی او صحابي ته، چې هغې پورې یو څیز مه خرڅوه څو پورې چې هغه څیز تا قبضه کړی نه وي، چې کله دې قبضه کړو بیا خرڅ کړه مخکې، ځکه پته نه لګي هسې نه چې دا گاډی ده پورې راونه رسي او مخکې د هغې نه دا چېرته هلاک شي ګډوډ شي، نو دی بیا هغه ته څه حواله کوي؟ د غلا بجلی استعمالول جایز دي که ناجایز دي؟ او د داسې کور نه چې هغه د بجلی غلا کوي مونږ کنیکشن والو، نو مونږ به په دې ګناهګاري وکړو نه؟ مونږ خو بل ورکوو د دې خبرې. ګوره د بجلی غلا دا قومي غلا ده. یو مفتي صاحب په دې فتوا ورکړې ده چې یاره دا پاکستان د ټول خلک غلا کوي نو تم پکې غلا کوه، خو دا درست نه دي. خلک به حرام کوي، شراب بس کوي، ته دا فتوا ورکوي چې دا جایز دي، بس ټول خلک یې کوي ته یې هم کوه. یو سړی به ټول خلک به دروغ وایي، ټول خلک دروغ وایي که نه؟ نو دې دا مطلب خو نه دی چې دروغ جایز شو. اوس ټول خلک غلط کار کوي، غلا کوي، حرام کوي، نو ته بس وایي چې دا جایز دي او روا دي. دا جایز نه دي، دا قومي غلا ده، د عام غلا نه هم زیاته ګناه ده ښه. او ځکه دا پردی حق والي قومي غلا ده. یو سړي ته چې بیا دا حق نه رسولی هغې پورې دا ګناه نه معاف کېږي. او دویمه خبره دا ده چې داسې کور نه کنیکشن نه دي اخیستل پکار، ځکه دا د غلا مال دی او غلا مال کې مونږ ویلي چې د غلا مال چې تا ته پته وي چې دا د غلا مال دی، نو د هغې غل نه به هغه څیز نه لګي، تو سره یو شان ګناهګارېږي په دې کې ښه. حدیث شریف کې 3 وختونه داسې دي چې په دې کې مونځ منع دی. طلوع شمس، غروب شمس او زوال نه مخکې. طلوع شمس مطلب چې نور راخیږي او نور ډوبیږي او نور په سر باندې ولاړ وي، په دې وخت کې مونځ کول ناروا دي. اس کی کیا حکمت ہے؟ د دې وجه څه ده؟ ګوره بس شریعت ویلی دی چې دې وخت کې مونځ مه کوئ، بس مه کوئ، حکمتونو ته ضرورت نشته. البته حدیث شریف کې دې حکمت راغلی دی. هغه حکمت دا حدیث شریف کې چې مسند احمد کې روایت دی تقریبا، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې دې 3 وختونو کې تاسو عبادت مه کوئ. او وجه د هغې دا ده د 3 اوقاتو کې عبادت نه کول. دې وجه دا چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې دا د هغه خلک په دې وخت کې عبادت کوي کم چې هغه د نور پرستش کوي، کم چې نور عبادت کوي. نو په دغه وختونو کې دا 3 وختونه چې دي په دې کم چې مشرکان دي، نو هغې چونکې په دغې اوقاتو کې عبادت کوي، نو د هغې د وجې د هغې سره د تشبه د وجې نبي علیه صلات وسلام وفرمیل په 3 اوقاتو کې نور راخته، نور پرېوته او په سر چې نور ولاړي لمونځ به نه کوي. او بل حدیث شریف کې راځي تقریبا دغه یو حدیث دی،
چې د نور د راختو د پریوتو په منځ کې نور چې راخیږي په کم وخت کې ډوبېږي، نو په دغه وخت کې د نور چې کم خلک عبادت کوي نو دوی وایي چې دا موږ د نور عبادت کوو، خو دا شیطان لاړ شي او نور ته مخامخ ودرېږي او دا نور د خپلو ښکرو په منځ کې راولي، بین قرنی الشیطان. دا نور په دغه وخت کې دوو ښکرو د شیطان په دې په منځ کې، نو شیطان دې مخې ته ځکه وځي چې یاره دا خلک د نور عبادت کوي چې منځ کې پکې زما عبادت وکړي. نبي علیه صلات وسلام منع وفرمایله چې دغې اوقاتو کې تاسو عبادت مه کوئ. ښه، دا ډېر حکمتونه دي او دا یو ډېر لوی بحث دی. شارحین د حدیثو هغې په دې ښه بحث کړی. لکه چا علمي بیا شروحات دې وګوري، الفتح الرباني دې وګوري، د مسند احمد چې کومه بهترین شرحه ده، نو هغې کې به ورته ټول بحث میلاو شي، کوم اعتراضات چې دي او د هغې جوابات دي. په دې باندې ډېر اعتراضات دي په دې باندې. د غسل په وخت کې که چېرته یو سړي نه خولې ته اوبه اچول او پوز ته اوبه اچول دا هیر شي او د غسل نه پس ورته رایاد شي او بیا د خولې ته او پوز ته اوبه واچوي، نو غسل کېږي که نه؟ بلکل کېږي، درست دي. زما بچی نشته، بې اولاد یم، نیک او صالح اولاد دپاره څه وظیفه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. سورة فرقان په آخره کې دا آیت مبارکه دی او دا مجربه نسخه ده. الله جل شانو بهترین اولاد سړي له ورکوي. او رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. د زکریا علیه صلات وسلام چې کومه دعا ده خدایه چې ما یوازې مه پرېږدې او زما څوک وارثان میراثواره مې څوک جوړ کړي، الله جل شانو له یحیی علیه صلات وسلام ورکړو. دې دوو څیزونو ورد دي کوي. یو سړی صاحب عذر دی، د هغه د یوې سپینګمې نه هر وخت کې اینه روانې، خو یو ټایم داسې پکې راغی چې هغه اودس وکړو، نو د اودس نه پس په دغې وخت کې دننه د هغه د دویمې سپینګمې نه اینه راله، نو دی به د اودس دوباره کوي که نه؟ مطلب دا دی چې اینه همیشه به د دې نه راتله، را روانه به. نو چې اصول دا دي چې د هر وخت لپاره مازدیګر وخت سټارټ شو، نو چې وخت ختم شوی دی په منځ کې یو اودس پته کې دا کافي دی، بس اینه روانه ده که نه د یو سپینګمې نه. اصول دا دی چې د یو وخت لپاره یو اودس، په دې کې هر څومره منځونه ته کولی شي، بیا که نفل کې او که سنت کې او که فرض لمونځ کې دا ته کولی شي، که قضا منځونه کې په یو وخت کې یو اودس. خو که چېرته داسې صورت راغی چې یاره د یو سپینګمې نه اینې جاري وه، اوس چې د دې وخت لپاره اودس وکړو، نو په دغې وخت کې دننه دا بله سپینګمې سټارټ شوه، دی به دوباره اودس کوي او دی به دوباره اودس کوي. ښه، بعضې فقهای کرامو لیکلي چې دی به دوباره اودس نه کوي، ځکه دا دواړه سپینګمې باندې چې این راځي دا د یو ځای نه راځي. او فتاوی هندیه کې دي چې یاره دی به څه کوي؟ دی به اودس دوباره کوي. وجه دا ده چې احتیاط دا دی چونکې دا د جدا ځای نه راتله او دا د جدا ځای نه راتله. ټیک ته راځي خو د یو ځای نه، خو لارې جدا شو، نو احتیاط په دې کې دی چې دی به دوباره اودس کوي. ښه، یوه میاشت تېره شوه، خو تا په ښکلي اواز باندې تلاوت ونه کړو، موږ خو ستا تلاوت له ډېر د لرې نه راځو. ما ته ګوره اصل کې د مرۍ الرجي دی، الرجي راته کېږي او خصوصا د پرفیوم نه راته کېږي. او پرفیوم زه ډېر استعمالوم، زما خوښي بس استعمالوم یې، دونه زیات مې خوښي چې د هغې د وجې خوشوازي مې پرېښې ده هغه په تلاوت کې، دونه ډېر مې خوښي پرفیوم. نو د هغې پرفیوم د وجې ما ته الرجي کېږي، نو مرۍ مې ټیک شي بیا به تلاوت کوم انشاءالله، ښکلي تلاوتونه به کوم. که زه چېرته خیرات وکړم نو د خیرات په چا خوړی شم او دې نه په خپله خوړی شم او په هر چا باندې خوړی شي، غریب مالدار باندې، او په خپله د خیرات نه خوراک کولی شي. ښه، که مونږ ریټ سیوه ووایو او سیز بیا په کم ریټ خرڅ کړو، نو دا به جایز وي که نه به وي جایز؟ ځکه بعضې ښځې هغه دکان ته راځي او ډېر زیات تنګول کوي، نو ډېر زیات ریټ ویل او بیا هغې ریټ له راکوزېدل په هغې خرڅول، دا خو درست دي. البته دونه به احتیاط کوي چې دوکه، دروغ او ظلم د دې نه به ځان ساتي. ښه، چې دا پکې را نه شي چې ته ورته ووایې چې دا ما اغوستی په دغې ریټ باندې، نو دا خو دروغ شو.
داسې به نه کوي. او نور چې که څه طریقې کاري چې دروغ هم پکې نه راځي او د ښځو د دې چیړل نه هم سړی بچ شي او وي داسې کېږي. نن سبا ټولو خلکو واشرومونه او ګټرې کډرې دا یې نهر ته رایستې دي. شریعت په دې باره کې څه وایي؟ مکروه دي. مکروه شریعت وایي چې په روانو اوبو کې بول کول دا مکروه او چونکې مجبوري ده نو د هغې زما په خیال چې ګناه خو پکې نشته ځکه مجبوري او ضرورت ته کم طرف ته به وباسي دا اوبه بل ځای نشته نو خامخا نهر ته به راځي. زه د یو دکاندار نه په وټساپ باندې په وټساپ باندې هغه ماته د کپړې تصویران راولیږي او زه یې په سټیټس باندې شیر کړم. هغه ماله کپړه په 2000 راکړي خو زه یې په 2300 روپۍ باندې مخکې خرڅومه. که چا خوښه شي په 2300 روپۍ والي، که چا خوښه نه شي نو تاوان په ما باندې ذموار زه یم. داسې په وټساپ باندې یو څیز هغه شیر کول او خلکو له په دغې ریټ باندې ورکول، یعنې د 2000 روپو په ځای په 2300 روپو باندې داسې ورکول جایز دي که ناجایز دي؟ بالکل جایز دي، درست دي، څه مسله خو نشته. ته خپل کاروبار کې یو څیز الې په 2000 او بیا په 2300 باندې خرڅ دی، که څه نقصان نشته. صرف د وټساپ خبره پکې راغلی نو دا خو ته هغه یو قسم ستا اشتهار او اډورټایزمنټ دی نو څه نقصان پکې نشته. ښه که نور څه مسله پکې دننه نه وي او تا پټه کړې نه وي. یو مولي صاحب نه مو اورېده چې د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته کول چې کوم به مونږ نفل کول هغه سنتي، حالانکه اوسه پورې خو مونږ به دا د نفلو په نیت باندې کول زمونږ هغه نه دي شوي که څنګه. نه داسې مسله نه ده. مولي صاحب چې کوم ویلي دي هغې سنت غیر مؤکده یاد کړي نو ټیک ته که نه. سنت غیر مؤکده او نفل دا تقریبا یو شانتي دي. ښه نو هېڅ نقصان نشته که په دغې کې دی سنت وي دا کم نفل چې کې هم درستی او که نفل دی وي هم درستی، څه نقصان نشته. ښه د سنتو دا مطلب دی چې دا په سنتو ثابت دي او د نفلو دا مطلب دی چې دا مستحب دي، هېڅ څه نقصان نشته. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې د کور کار کو، نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک راغی د کور د کار سره ذکر هم کو. نبی علیه السلام فرمایل ډېرې زیاتې فرشتې دي ستا په دې کور کې ستا د دې ذکر د وجې نه او د کار کولو نه. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې سوچ وکړو چې یاره د دې کور د کار په ځای به زه صرف ذکر کومه دا به ډېره بهتري، ځکه فرشتې خو په دې ډېرې زیاتې راځي. نو سبا چې نبي علیه صلات وسلام راغی، نبي علیه السلام وفرمیل چې تا د کور کار پرېښی دی د هغې د وجې فرشتې کمې شوي دي. دا حدیث صحیح دی که صحیح نه دی او دا کم ځای کې دی؟ دا تقریبا په فضایل اعمال کې دی دا حدیث، خو دا راته پته نشته چې دا صحیح دی که صحیح نه دی. الله اعلم. مولي صاحب که تا ته پته وي؟ زما په خیال فضایل اعمال کې دی، ما کتلی اوسه مخکې، اوس رانه هېر دی. ما یو غوا حلاله کړه په نظر کې، یعنې منښته مې کړی و، په هغې کې مې یو غوا حلاله کړه. نو د هغې چې کوم بچی پیدا شو نو د هغې سره به زه څه کوم؟ یفعل بالولد ما یفعل بالام. څه چې د دې غوا سره ته کې هغه به وله د دې بچي سره هم کې. غوا دې حلاله کړه، کوم بچی چې پیدا شوی دی ستا د منښتې نه پس، لکه تا منښته وکړه چې دا زه به یو غوا حلالوم، تا غوا راوسته بیا بچی پیدا شو، د حلالولو نه مخکې د هغې بچی پیدا شو، دا بچی به مو له حلالۍ څنګه چې دی وله مور حلاله کړه. دا مور چې وله څنګه په خیرات وغیره کې تقسیمې دغه شان بوله دا بچی هم تقسیمې. پوهېږي په دې خبره باندې؟ یفعل بالولد ما یفعل بالام. اول فقهای کرامو ذکر کړي چې یذبح معها ولدها، د هغې سره به د هغې هغه بچی هم ذبح کولی شي. زه د خپل بچي ښه شانتي نوم ږدم، خو ستاسو په خوښه یږدم، ښکلی شانتي نوم راته وښایې. زما خو ټول نه زیات عبدالله او عبدالرحمن نوم خوښ دی، ډېر زیات مې خوښ دي عبدالله عبدالرحمن. البته نور هم ښه نومونه دي، رویس ښکلی نوم دی، حسان ښکلی نوم دی، عبدالدیان ښکلی نوم دی، عبدالمعز ښکلی نوم دی، عبدالاحد ښکلی نوم دی. دا ښه نومونه دي چې لیټسټ هم دي، ماډرن هم دي او داسې دي چې ډېر پخواني هم دي دواړو. که د یو زنانه نفلي روژۍ
او خاون د دې خاون د ورځې د هغې نه خپل حاجت پوره کړي نو شرعي حکم څه دی؟ ګوره ښځه دا به نفلي روژه د خاوند د اجازت نه بغیر نه نیسي. که چېرته داسې حالت راغی چېرې بغیر د اجازت نه یې ونیوله روژه زنانه ګناهګارېږي په دې باندې. بیا چېرې داسې حالت راغی نو نه دي په کار خاوند له چې بیا د هغې خواله ورشي او هغه دې ورته یو قسم بخانه کوي ځکه خاوند څه پته لګي د هغه هر ټایم حاجت راتلی شي. دا پښتانه دي. نه که داسې حالت چېرته بیا دله نه دي نږدې کېدل په کار. که نږدې شو چېرته خپل حاجت دې پوره کړو نو دا زنانه به دا روژه دوباره راګرځي. البته کفاره پې نشته ښه، په نفلي روژو کې کفارې نه او صرف روژه به دوباره هغه راوګرځئ. زمونږ په علاقه کې قاضیان په یو مسله کې ډېر زیات پریشانه شوي. یو ماشوم دی مسله اصل دا ده چې ماشوم 9 کالو ته ورسي، 9 کالو پورې دا به د مور سره طلاق نه پس او د جدایۍ نه پس بیا به دی پلار ته حواله کولی شي. مسله دا راغلی ده چې په کم ماحول کې پلار اوسیږي نو هغه ماحول ډېر زیات خراب دی. اوس په دا بچی د 9 کالو نه پس د چا سره اوسیږي زمونږ قاضیان ډېر زیات پریشان دي په دې مسله کې. نه شریعت ماتولی شي او نه د دې مسلې سهل وله ورځي ځکه ماحول ډېر خراب دی. غلط ماحول ته د پرېښودلو مناسب نه دي. دا څه ګرانه مسله ده. مسله دا ده ګوره شریعت داسې ریجډ مذهب نه دی، داسې سخت مذهب نه دی چې یاره په هر څیز کې دونه سختي چې خامخا به دا کار کوي او په دې کې نور څه ګنجایش نشته. داسې نه ده. شریعت کې یو خاص مقداره پورې هغه الاسټیسټي ده، هغه لچک پکې دی. نو مسله خو دا ده چې د ښځې خاوند منځ کې طلاق وشو نو د بچی به د 9 کالو یا 9 کالو یا 12 کالو مختلف فقهای کرام اقوال دي نو دا به د مور سره دغه زمانې پورې د 9 نه تقریبا 12 پورې اقوال شته او د دې نه پس دا به بیا پلار ته حواله کولی شي. دا ولې د مور سره د 12 کالو پورې یا 9 کالو پورې؟ د هغې وجه دا ده چې مور د صحیح تربیت کوي. اوس چې د پلار سره هغه ماحول نشته چې د صحیح تربیت پکې شي، دا مور سره چې دی دا دونه موده دی 9 کاله که نه نو په مور کې نور څه کمال نشته، خو صرف دومره مسله ده چې یاره هغه صحیح تربیت کولی شي د بچي. نو دې ټولې مسلې ته که وګورې هغه د تربیت نه تاویږي. پته لګي چې دا تربیت ډېر یو اهم څیز دی. ځکه امام ابن القیم رحمت الله علیه او امام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغوی په یو ځای کې ذکر کړي دي چې که یاره داسې څه مسله راله چې د مور یا د پلار ماحول خراب و چرته نو قاضي به وګوري که واقعي ماحول خراب نو هغې طرف ته به دا ماشوم ولیږي چې کم کې د هغه صحیح تربیت کیږي. دا خو اسانه مسله ده. دا دومره لچک هغه شریعت دونه اجازت ورکوي ښه دونه سختي هم نه ده پکار. دا اسانه مسله ده، ګران نه ده، شریعت خلاف نه ده که هغه هغې ماحول کې ته پاتې کړي چې ښه تربیت یې پکې وشي. او ښه تربیت اصل څیز دی. پکار چې ښه تربیت ته هغه وغورځولی شي نه کې دی غلط ماحول ته. حکومت له نرخنامې جوړول جایز دي او که ناجایز دي او د دغې نرخنامو مطابق چلیدل ضروري دي که ضروري نه دي؟ حکومت نرخنامې هغه له جوړول پکار دي، جایز او ناجایز نه. حکومت په نرخنامې جوړوي، که نه جوړوي بیا به دغه هلي چې د اډې جومات مخې ته به په دې روډ باندې ټماټر په 150 باندې خرڅېږي او اخوا به په دې بل روډ باندې په 80 خرڅېږي. په یو ښار کې د یو شان ټماټرو به مختلف ریټونه وي. دا ظلم به کوي خلک. نو داسې نه ده، بلکې حکومت هغه له پکار دي چې دی به نرخنامې مقرروي او د هغې تپوس به کوي. بیا دا د حکومت ډیوټي ده. او عام سړی هغه له پکار دي چې کوم دکاندار دی وغیره هغه له پکار دي چې د هغې نرخنامو مطابق به چلیږي. ځکه دا نرخنامه جوړول دا څه د قرآن او د حدیث خلاف نه دي. د ماحول د چلولو لپاره یو ذریعه ده. والله جل شانو په داسې قوانینو کې چې د حکومت قوانین او د قرآن او د حدیث خلاف نه وي نو په هغې کې دا حکم کړی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم چې د خپلو مشرانو خبره به منئ، د خپل قانون خبره به منئ. دا واجب دي. که هغه ظلم کوي حکومت چې تا له څیز په ګران ریټ درکوي او بیا چې ته هغه په کم ریټ باندې خرڅې نو په هغې کې هېڅ فایده نشته.
داسې ظلم کوي حکومت، نو دا خو چونکې هغه د قرآن او د حدیث خلاف کوي، نو په دې داسې صورت کې بیا د هغه حکم منل دا واجب نه دي، ځکه د قرآن او حدیث خلاف کوي، هغه ظلم کوي او الټه غټ ظلم د بنده کوي، بیا تا ته وایي چې دا بدون باندې خرڅې، نو بیا داسې مسله کول پکار دي چې په هغې کې دوکه، ظلم او دروغ داسې زونه را نشي، او که بیا په هر ریټ باندې انسان خرڅوي، نو اصل کې د ګټې چې کم حد دی هغه مقرر نه دی په شریعت کې، او د هغې وجه دا ځکه نه دی مقرر چې دا خلک چې یو څیز اخلي دا صرف د ګټې دپاره اخلي چې ما ته ګټه وشي په دې کې، د دې دپاره نه اخلي چې دا ما په 10 واغوستو نو چې په 10 به خرڅوم، داسې خو نه، دا ما په 10 واغوستو نو زما اراده ده چې په 15 به خرڅوم یا به په 16-17 روپۍ به خرڅوم، داسې دا انسان چې یو څیز اخلي او بیا یې مخکې خرڅوي دا د ګټې دپاره، خپل زندګۍ د چلولو دپاره، او حکومت هغه لار بندوي، دا بالکل صراحتا د قرآن او د حدیث خلاف کوي، د شریعت خلاف کوي، نو بیا په هغې صورت کې د هغې خبره منل واجب نه دي، ښه نور واجب دي که د هغې له طرفه څه ظلم نه وي. یو عالم تقریر کوي نو هغې کې وی چې نبي علیه الصلاة والسلام یو ورځ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووي چې ته څه غواړې غوښتی شي، حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل چې زه ځم د خپل بابا سره مشوره کوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، چې مشوره یې ورسره وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څه غواړې ای عایشې، هغه وغواړه، نو زه څه وغواړم، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې ته لاړ شه ورته ووایه چې د معراج په شپه باندې ستا او د الله په منځ کې د راز کمې خبرې شوې وي هغې کې راته یو خبره وکړه، نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې الله جل شانه، نبي علیه السلام وفرمیل چې په هغې ورځ زما د الله سره دا خبره شوې وه یوه چې کم سړی یو مسلمان نه تکلیف لرکي دی بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلوم، ابوبکر صدیق صاحب چې دا واورېده په ژړا شو، حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو چې ته ولې ژاړې، دا ښه خبره ده، نو ورته یې ویې چې زه دې په عکس باندې ژاړم چې یو مسلمان ته څوک تکلیف ورسوي نو مطلب یې دا دی چې دی به جهنم ته ځي، دا حدیث درست دی که درست نه دی، او دا حدیث په کوم کتاب کې دی ما ته هېڅ پته نشته چې دا په کوم کتاب کې دی، البته یو د اهل سنت والجماعت یو عالم دی د هغه نه ما دا اورېدلي، ثاقب رضا مصطفی دی که څه دی، ډېر ښه هغه اسلامیک سپیکر دی، هغه نه مې دا اورېدلي دي، نور ما ته پته نشته چې دا په کوم ځای کې دی او دا حدیث په درست دی او که نه. بله یو خبره چې د حدیثو خپل څه اصول دي، کله چې حدیث کې دا راشي بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلېږي، نو دې دا مطلب نه چې خامخا بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلېږي، مطلب دی چې دا ترغیب دی د شریعت ته طرف نه، تا دغې طرف ته مایله کوي چې یاره دا کار کوه، دا ډېر ضروري کار دی، ښه کار دی، په دې کې ډېره فایده ده. اوس یو سړی وایي 2 رکعاته نفل چې څوک هغه په هغه کې وکړي، په اشراق کې وکړي یا په چاشت کې وکړي، یا څوک دا درود شریف ویندی بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلېږي اگر چې د جهنم اور هم پرې واجب وي، داسې خو نه ده یو سړی به پردی حق والي او دی به ځي جنت ته، داسې خو نه ده، نه دا ترغیب د شریعت د طرف نه، یو د انعام هغه ترغیب چې یاره مونږ به دا انعام درکړو که دا داسې وکړه. نور د دې حدیث چې کوم مضمون دی نو دا خو تقریبا ټیک دی، ټیک دا دی چې یاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل، تقریبا مسلم شریف کی روایت ته چې چا د یو مسلمان نه تکلیف لري کو الله به د قیامت په ورځ د ده نه تکلیف لري کی، او ټول نه غټ تکلیف د قیامت په ورځ دا دی چې سړی جهنم ته لاړ شي، د جهنم نه بچ کې الله جل شانو کې انسان دلته د مسلمانانو تکالیف مضمون خو ټیک دی تقریبا، او دغه حدیث دویم جز دی چې کوم سړي په مسلمان پرده واچوله الله جل شانو به د قیامت په ورځ په ده پرده واچي. نور ما ته پته نشته چې یاره دا حدیث چې کوم دی دا په کوم ځای کې دی. که یو بینک یو هغه سودي قرضه نه ورکوي بلکې سود نه پاکه قرضه ورکوي، صرف قرضه ورکوي، نو دا اخیستل جایز دي که ناجایز دي؟ داسې بینک چېرته نشته په دنیا کې که چېرته اوس نوی راغلی اوسه پورې زما په علم کې نشته چې بینک په قرضه هم ورکوي او قرضه به قرضه حسنه داسې خو نشته. بینک خو ناست دې ته دی چې چا نه سوالي، بینک خو دې ته ناسي، نو داسې نشته داسې بینک اوسه پورې، او که چېرته نوی بینک راغلی نو ما ته یې هم ترې راوالو. زه درزي کار کوم یعنې ټیلر یم، زما سره کله نه کله کپړه پاتې شي، دا کپړه خپل مالک ته واپس کول ضروري که ضروري نه، کومه کپړه چې هغه مالک غواړي نو هغه ضروري، او چې کومه د هغه د استعمال نه نو هغې واپس کول ضروري نه. مطلب دا دی کله نه کله چیرړې وغیره هلکې یو ټوکړې ټوکړې پاتې شي نو هغه د استعمال نه نو د هغې ورکول ضروري نه دي. دا زموږ د معاشرې یو مسله ده، معاشرتي مسله.
او ځینې کپړې داسې چې هغه یو ګز کپړه پاتې شوه 2 ګزه پاتې شو نو هغه بیا واپس کې د هغې استعمال ستا دپاره روان دی مونځ مې کو خو په خېټه کې مې هوا جمع شوې وه او هغې زه ډېر زیات تنګ کړم خو هوا رانه اوتې نه ده داسې حالت کې زما مونځ شوی دی که نه دی شوی ګوره داسې حالت کې مونځ کول مکروه دي نبي علیه صلات وسلام فرمایي ابو داود کې روایت دی چې لا تصلي وانت حاقن چې داسې حالت کې چېرته مونځ مه کوه چې تا بول راټینګ کړي چې سړي بول راټینګ کړي هوا یې راټینګه کړي نو داسې حالت کې هغه له پکار چې مونځ نه کوي ښه دا مکروه دي بلکې ستاسو څه مسله وي نو څه شته بس کو خدا بس